أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دینو مخی آیت مبارکه د حضرت عزیر علیه السلام واقعا ذکر شوه چې هغه سوال کړی د یو کلی د اوسیدونکو باره کې چې دا به الله پاک په قیامت کې په کم کیفیت باندې راژوندي کوي. مشاهده غوښتله چې زه په خپلو سترګو باندې ووینم او په دې خبره باندې ایمان او یقین او کلکه عقیده وه چې الله پاک په قیامت کې مړي ژوندي کولی شي. خو د مړو ژوندي کولو مختلف کیفیات کېدی شي، نو چې الله پاک به په کم کیفیت باندې دا مړي را ژوندي کوي. دغه شان سوال الله پاک په دې آیت مبارک کې د حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر کړی دی. هغه هم سوال کړی دی چې یا الله ته خو په قیامت کې به مړي را ژوندي کوې، په دې باندې زما یقین دی، ایمان او عقیده مې په دې باندې شته دی او مشاهدې سره لیدل غواړم چې زه په خپلو سترګو باندې ووینم او ما ته معلومه شي چې په کوم کیفیت باندې به الله پاک ته په قیامت کې مړي را ژوندي کوي. نو چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام سوال وکړو د مړو را ژوندي کولو د کیفیت معلومولو مشاهدې سره په خپلو سترګو باندې د لیدلو، نو بیا دا اعتراض کېدی شو چې ولې د حضرت ابراهیم علیه السلام په دې باندې ایمان نو چې داسې سوال وکړو. نو الله پاک په ابراهیم علیه السلام سوال وکړو چې ولې ستا په دې خبره باندې ایمان او یقین نشته دی چې دا کوم سوال دې کړی دی. ابراهیم علیه السلام جواب کې عرض وکړو چې یا الله په دې باندې مې ایمان شته دی، یقین مې شته دی، عقیده مې شته دی، خو صرف دې دپاره مې سوال کړی دی چې زما زړه ته اطمینان میلاو شي، تسلي زما د زړه وشي. نو بیا دا سوال کېدی شي چې ولې حضرت ابراهیم علیه السلام په دې باندې مطمئن نو چې دا سوال وکړو. نو مفسرین لیکي چې د اطمینان مختلفې درجې دي. یو درجه د اطمینان دا ده چې یو کس موږ ته خبر راوړي چې فلانی ځای کې داسې واقعه وشوله، نو د هغه په خبر راکولو سره موږ ته یو قسم اطمینان میلو شي، خو بیا هم د انسان په زړه کې شک وي چې واقعي دا واقعه به داسې شوي وي او که نه به شوي. نو چې دی په خپله ورشي او واقعه په خپلو سترګو باندې وویني، نو بیا بالکل اطمینان هغه کامله درجه انسان ته میلو شي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته د عامو خلقو د اطمینان چې کومه درجه وه نو هغه ورته حاصله وه، خو کومه درجه د اطمینان چې هغه تجربې او مشاهدې سره هغه غوښتې وه نو هغه ورته حاصله نه وه. نو هغې سره الله پاک هغه د اطمینان آخري درجه مشاهدې سره الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وښودله.
د دغه مړو کیفیت خودلو د پاره الله پاک حضرت ابراهیم علیه السلام ته وحی راولېږله چې یو څلور مارغان راواخله او د ځان سره څو ورځې وساته چې تا سره عادت شي چې ستا په آواز باندې تا پسې راځي داسې دومره مقدار او دومره موده د ځان سره وساته. تفسیر عثماني کې علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله لیکي چې په دې څلورو مارغانو کې یو طاووس یو کارغو دریم کمتره وه او څلورم چرګو بانګي و. دا څلور مارغان یې راونیول او ځان سره یې څو ورځې وساتل چې د سره بالکل عادت شو او د پیژندل چې دا بانګي دی دا طاووس دی دا کارغه دی دا کمتره ده. بیا ورته الله پاک حکم وکړو چې دا اوس ذبح که حلال که دا څلور واڼه د دې سرونه د ځان سره کېده او د دې باقي بدن سره د اډوکو د سرمنې د وزرو سره هغه قیمه که یو بل سره مکس که چې دا څلور واڼه د یو بل سره مکس شي داسې قیمه که او بیا نږدې خواوشا چې کوم غرونه دي نو په هغې کې د یو څو غرونو انتخاب وکړه او دا قیمه په مختلفو حصو کې تقسیم که دا په جدا جدا غر باندې کېده. هغه یې وکړل. بیا ورته الله پاک وفرمایل چې اوس آواز کوه یو یو مارغه ته نو یو ته به په نوم باندې آواز کو چې بانګي ته راشه نو د هغه د بدن چې څومره حصې په مختلفو غرونو باندې پرتې وي نو اول اډوکي د هغه ځای نه را روان شو د اډوکو ډانچه جوړه شوه بیا په کم ځای کې د هغې غوښه پرته وه هغه راغله په هغې پسې ونښته سرمن چړاو شوله بیا پې بڼې چړاو شوې دا شان هر یو باندې که طاووس و که کارغه او که کمتره وه نو دې څلور واړو مارغانو ته بیل بیل اوازونه وکړل خو الله پاک ورته فرمایي چې دا به تا ته په ځمکه باندې را روان وي ته به په خپلو سترګو باندې وینې دا به په هوا کې نه راځي ځکه که هوا کې راغلي وو نو د ابراهیم علیه السلام خو یقین چې دا هم هغه مارغان دي خو عامو خلکو چې دا خبره اورېدله نو د هغې به په زړه کې شک و چې نه دا څنګه کیدی شي چې یو مرغۍ انسان ذبح کړي قیمه کړي او هغه بیا را ژوندی شي نو دا به چېرته په هوا کې بل کارغه راغلی بله کمتره به راغلی بل طاووس به راغلی بل بانګي به راغلی نو الله پاک ورته وفرمایل چې دا به په ځمکه باندې قدمونه لګوي او په منډه منډه باندې به ستا طرف ته را روانې نو هغه ډانچې چې برابر شوې نو سرونه د ابراهیم علیه السلام سره هغې ورته ولګول بیا هم هغه شان مارغان شو چې څنګه مخکې وو. نو حضرت ابراهیم علیه السلام مشاهدې سره او تجربې سره دا خبره ولیدله او د اطمینان چې کومه کامله درجه وه هغه ورته حاصله شوله چې په دې کیفیت باندې به الله پاک په قیامت کې مړي را ژوندي کوي. وإذ قال ابراهیم او یاد که هغه وخت چې وویل حضرت ابراهیم علیه السلام سوال یې وکړو درخواست یې پیش کو د الله په دربار کې رب ای زما ربه ارینی وښایه ماته په خپلو سترګو باندې چې زه ووینم کیفه په کوم کیفیت باندې تحیی الموتا ته به را ژوندي کې مړي موتا د میت جمع ده میت معنی ده مړی او موتا مړي جمع شوله چې قیامت کې خو به ته مړي را ژوندي کې او په دې باندې زما یقین هم شته دی ایمان مې پې شته دی او په کوم کیفیت باندې به را ژوندي کې چې هغه زه په خپلو سترګو باندې مشاهدې سره ووینم. قال الله پاک ورته وفرمایل اولم تؤمن آیا ستا په دې خبره باندې ایمان نشته دی د خلقو د شک لرې کولو دپاره چې هسې نو خلق بیا د ابراهیم علیه السلام باره کې دا شک وکړي چې ابراهیم علیه السلام دا کیفیت معلومول غوښتل او تپوس یې کو نو ولې په دې خبره باندې ایمان او یقین نو نو ځکه الله پاک سوال وکړه اولم تؤمن آیا ستا په دې خبره باندې ایمان نشته دی قال ابراهیم علیه السلام وویل بلا ولې نو په دې باندې ایمان شته دی یقین شته دی کلک او مضبوطه عقیده مې په دې شته دی چې ای الله ته به په قیامت کې مړي را ژوندي کې ښه چې ایمان دې شته دی نو بیا دې څه دپاره سوال وکړو
نو د هغې جواب حضرت ابراهیم علیه السلام کوي ولکن لیطمئن قلبي، لیکن دا سوال مې دې دپاره کړی دی چې مطمئن شي قلبي زما زړه ته د اطمینان چې کومه آخري درجه ده، اعلی او کامل درجه ده، چې هغه زما زړه ته حاصل شي، زما زړه مطمئن شي. نو الله پاک دا سوال او درخواست قبول کو. قال الله پاک ورته